الرحمن الرحيم. قوله وللصور نفس وجودها للمجرد توضيحه اصل کې دغه حاشیه منهیه چې د کنه دا په دغه باندې لګیدلې فاذن میزان تصحیح العقلیه ښه ځکه دا بحث او بیان دا هغه دی ښه دا قوله دا نه توضيحه ان حقيقه العلم هو منشأ انكشاف شيء لشيء دا من هي په دې باندې لګیدلې فاذا ميزان تصحيح العقليه ښه دا سید کاتب نه صحو شوی چې دلته مخ کې شوی دا په دې باندې پويږي نو غرض د شارح قاضي په دغه منهیه کې بیان د امور ثلاثه ده څو غرض لري د شارح قاضي درې غرض دي یو غرض دفع د اعتراض ده حاصل اعتراض ده چې تا ویل کنه حقیقت د علم څه شی ده وجود الشيء بالفعل لشيء موجود بالفعل ها نو دا اعتراض په هغه ځای باندې پیدا کیږي خو پرون مونږ ویل چې فاذا ميزان تصحيح العقليه دا تفرید په هغه باندې کنه پرون مونږ ویل کنه چې دا په هغه باندې شی ده تفرید نو ځکه دا اعتراض دلته اوس کوو دا حاشیه خو په هغه ځای باندې ده نو ځکه دا اعتراض دلته کوو حاصل اعتراض دا ته حقیقت د علم څه شی ده وجود الشيء بالفعل لشيء موجود بالفعل حالانکه دا خو حقیقت د علم نه ده بلکې حقیقت د علم منشأ انکشاف شيء لشيء منشأ د انکشاف د یو شی بل شی ته مبدا د انکشاف د یو شی بل شی ته دا علم دی حقیقتا دا مبدا د انکشاف د یو شی بل شی ته ما ست تصور کو مبدا د انکشاف د یو شی بل شی ته همدا شی نه همدا علم ده او تو چې وجود الشيء بالفعل لشيء موجود بالفعل دا حقیقت د علم ده اشکال باندې پويږي نو ته به جواب وکي چې حقیقت د علم منشأ او انکشاف شيء لشيء ده منګه هم منو خدغه انکشاف د شيء لشيء چې په دې منشأ باندې مرتب کیږي دا ترتب د انکشاف دا موقوف دی تر وجود د دې شی پورې او کنه چې دا شی موجود شي نو بیا به انکشاف راشي کدا شی موجود نه وي معدوم نو تعلق د علم تر معدوم پورې راځي تعلق د علم تر معدوم پورې راځي نو دا انکشاف د یو شی وبل شي ته دا چې په دې منشأ او په دې مبدا باندې مرتب کیږي دغه ترتب موقوف دی تر چا پورې وجود پورې کنه ولیک موجود نه وي نو بیا خو تعلق د علم راځي تر چا پورې معدومه پوری پویږي نو ځکه د حقیقت د علم اطلاق په چا باندې وکړه وجود شیء لشیء موجود بالفعل باندې پوه شو ور باندې سر په خلاص ان شاء الله خا یو غرض خو دفه دی اعتراض شو دویم غرض چې دغه حشی من هیڅ د بیان کیږي ان شاء الله را روان دی د دین دا معلومیږي چې دغه فاذن تصحيح دا تفرید په حقیقت العلم هو وجود الشيء بالفعل باندې پرون دا ویلې ده دویم غرض او دریم غرض چې کنه بیان دغه قیود د چې پرون منګ ویلې چې قائما بالذات لا بالمحل بعد تجرده في ذاته لا بعمل عامل عن الماده وغواشيها د دې قیودات او فواید منګ ویلې کنه پرون بیان دغه فواید ده بیان د چا ده نو څو غرض شو دي من هي کې شابسي درې غرض شو زده ان شاء الله نو دی وی کنه توضیح د دې مذکور غدار چې ان حقیقت د علم هو منشأ انکشاف شيء لشيء یعنی منشأ د انکشاف د یو شی چاله بل شی لره وذالک او دا انکشاف د یو شی وبل شی تکیږي کله برازي به حضوره لديه په حاضر دلو دغه شی اول لديه د شی ثانی تا یعنی په وجود نو خو پته ولګی دا کنه چې دا انکشاف د یو شی بل شی ته دا چا پورې موقوف دی تر حضوره لديه پورې همدغه د اعتراض جواب وکنه بحيث لا يغيب عنه حضور د دې شی اول د شی ثانی ته شی اول معلوم شی ثانی عالم په داسې شان سره لا یغیب چې غایب نشي دغه شی اول عنه د دې شی ثانی نه چې عالم ده په دې باندې پوهیږي دا بحيث لا یغیب عنه دا دفع د اعتراض دی حاصل اعتراض دا چې تا چې دا کوم شرط بیان کړ چې دا انکشاف د یو شی وبل شی ته دا کله راځي به حضوره لديه چې کله دغه شی اول یعنی معلوم موجود او حاضر شي لديه چاته د شی ثانی ته د عالم ته نو د دین خو علم د شی په خپل نفس باندې دا ورنوزي علم د نفس ناطقه په خپل نفس باندې دا ورنوته ولی
ځکه علم د نفس ناطقه په خپل نفس باندې په هغې کې حضور راځي. هلته موږ دا ویلی شو چې نفس ناطقه دا حاضر دی نفس ناطقه ته، ځکه حضور چې دی دا خو تقاضا د اثنینیت کوي که نه. حضور څو شیان غواړي؟ دوه شیان غواړي که نه. او په نفس ناطقه او خپل عین هم دا نفس ناطقه کې شی یو دی که دوه دي؟ یو دی. نو دی جواب کوي چې مولا صاحب د حضور نه مطلب دا د لا یغیب عنه، چې دغه معلوم به غایب نه وي د عالم نه. نو نفس ناطقه کې خپله دا نفس ناطقه د نفس ناطقه نه غایب ده، خپله دا نفس ته د خپل ځان نه غایب نه. وذلک او دا عدم غیبوبت لا یکون دا نه کیږي الا بوجوده بالفعل بنفسه، مگر په وجود د دې چا د دې شی ثانی چې عالم دی بالفعل، یعنی دا شی ثانی به موجودی بالفعل بنفسه. دا شی ثانی به ما ته وګوره وجود حضور د دغه شی چې معلوم دی دغه شی ته چې عالم ده، نو دا به کله کیږي چې دغه عالم چې دا شی ثانی ده دا به موجود وي بالفعل بنفسه. مطلب موجود بالقوه به نه وي، ولی موجود بالقوه معدومی، او حضور د موجود عند المعدوم کیږي نه پوهیږي. او بل دا چې دا وجود به لنفسه وي، وجود به باعتبار الغیر نه وي، لکه اعراض. د اعراض وجود باعتبار المحال ده، نو ځکه اعراض ته نسبت د علم نه کیږي، اطلاق د عالم په اعراض باندې کیږي. پوهیږي ان شاء الله. وذلك او دغه عدم غیبوبت لا یکون دا نه کیږي الا بوجوده، مگر په وجود د شی ثانی سره چې عالم دی بالفعل بنفسه. د بالفعل ټکي فایده باندې پوه شوي او دغه شان د بنفسه باندې پوه شوي که نه. ولی لکه موجود بالفعل، ولی اذ ما هو ځکه هغه شی چې هغه بالقوه وي لا یوجد له شیء، هغه ته بل شی حاضرېدلی سي و که نه. ولی اذ هو ځکه دا ما هو بالقوه لم یوجد بعدو، دا پخپله نه دی موجود تر اوسه، دا پخپله نه دی موجود. بعدو څه معنی؟ تر اوسه هغه هم نه دی موجود. نو چې هغه پخپله باندې نه دی موجود، ولی ما هو بالقوه خو معدومي، نو بل شی موجوده به دلته څنګه حاضر شي؟ حضور د معدوم عند حضور د موجود عند المعدوم کیږي. نو فكيف يوجد له شيء، نو څنګه به موجود شي له دی ما هو بالقوه لره شی، ويحضر او حاضر به دی شی له دی ما هو بالقوه ته. ٹھیک دی. نو یو خدا د چې وجود پکې چی دی ضروری دی. بل دا چې دا وجود به وجود بالفعل وي. ګوره دا وجود به ولو لم يكن موجودا لنفسه، او که موجود لنفسه نه وي دغه عالم دا شی ثانی، بل لغیره وي. هغه غیر څه شی دی؟ اعنی المحله، چې هغه چیرې لکه دا عرض دا موجود لنفسه نه ده، بلکې دا موجود لغیره دی چې هغه محل دا جدار ده. ٹھیک ده. نو اوس راشئ، نو کوم شی چې موجود بنفسه نه وي موجود لغیره وي، نو بل یو شی که دته حاضر هم شي، هغه حاضر دته نه ده، هغه حاضر د محل ته ده، هغه حاضر د چاته ده. نو بیا هم نسبت د عالم دی عرض ته نه کیږي. فکل ما هر شی هو چې هغه وي د هو ضمیر ما ته راجع ده، چې هغه وي له دی چا لره دی موجود لغیره ته فی ظاهر الامر، په ظاهر امر کې، نو فهو دا ما هو له بالحقیقه لمحله، د محل د دی موجود لغیره لره ده، د محل د چا لره ده. اذا عرفت وای چې کله تا دا وپېژند چې مطلب دا دی چې عالم به موجود وي، موجود لنفسه به وي او موجود بالفعل به وي. څو خبرې ضروري شو شابسي؟ عالم به موجودي، وجود به بالفعل وي او لنفسه به وي. نو فالمجرد تفریع وربانی کوي. شي وربانی کوي. نو فالمجردات لما كانت وجوداتها بالفعل لنفسها، مجردات چې عقول عالیه دي او نفوس دي، نفوس ناطقه، دا مجردات دي. وجود دو بالفعل دی کنه او لنفسها دی کنه، ولدا اراضي نه. نو لکانت هر کله چې وجود دو بالفعل لنفسها، نو لکانت حاضره عند نفسها بنفسها، نو دا مجردات حاضر دي خپل نفس ته بنفسها، نه په واسطه د غیر سره، نه په واسطه د چا سره. مولا څه مقصد باندې لکانت شو دغه مجردات حاضره حاضر عند نفسها خپل نفس ته بنفسها، یعنی لا بواسطه الغیر. ٹھیک دی کنه. اول قدوس الحق في اقصى مراتب الفعليه ما تقولي. والقدوس الحق في اقصى مراتب الفعليه دا د فدی اعتراض ده. حاصل اعتراض ده چې مونږه لګیایو شارح قاضي چې دی کنه په شرح د چا کې لګیا دی شابسي
په شرح د لا يتصورو کې لګیا دی کنه. نو معترض وایي چې مقصود د ماتن په لا يتصورو سره نفي د حصولیت ده د علم د واجب تعالی نه. مقصود د ماتن څه شی ده؟ نفي د حصولیت ده کنه چې علم د الله تعالی حصولی نه ده، او اثبات د حضوریت علم د چاته؟ د الله تعالی. او تا خو چې دا اوسه پوری څه ویلې فالمجردات لما كانت وجوداتها بالفعل لنفسها، نو دې سره خو د علم د چا ثابت کو؟ علم د چاته ثابت کو؟ مجردات ته کنه. نو کوم چې مقصود ده د متن نه چې هغه علم د واجب تعالی ده او اثبات د حضوریت علم د واجب تعالی ته، اخو پاتې شو. پوه شو لخيره. نو دی جواب کې چې نه، والقدوس الحق في اقصى مراتب الفعلیته. ما ته وګوره چې کله موږ دا خبره کوله کنه چې عالم با موجود بالفعل وي او دا وجود به لنفسه وي، موجود به وي، موجود به بالفعل وي، او وجود به لنفسه وي. نو مجرداتو کې دا درې خبرې شته کنه. نو په الله تعالی کې خو هغه خو د وجود فعلی په اعلی مرتبه کې ده، هغه خو د وجود فعلی په چا کې ده؟ او کنه د مجردات وجود خو من جانب الله ده او د الله وجود من جانب الغیر ده. نو د هغه ته اثبات د علم په طریق او لا سره ثابت دی. هغه ته اثبات د علم والقدوس الحق، هغه پاک ذات چې حق دی فی اقصى مراتب الفعلیته، په اعلی مراتب د فعلیت کې ده. نو فعلمه تعالی، علم د الله تعالی لذاته، په خپل ذات باندې بذاته، هم بذاته ده یعنی بغیر د واسطې ده، صورت نه ده. پوهیږي؟ والمادیات، امغه منګ ویلو کنه چې د قیودات او فائدې دي پرون منګ ویلو، خو مادیات چې هغه ته نسبت د علم نشي کېدلی. ولی؟ ځکه د مادیات وجود چې د خپل ماده ته ده، د مادیات وجود چاته ده؟ یعنی هغه جواهر چې هغه مادي دي، هغه جوهر لکه جسم طبيعي. والمادیات وجودها، وجود د دوی چې د لمادتها ده لنفسها. وکنه موږ وایو چې هر جسم مرکب دی د چا نه؟ حکمات سوی چې هر جسم مرکب دی د حول او د صوره جسمی نه. نو جسم مادي دی کنه، نو وجود د دو د لمادتها ده کنه لنفسها ده؟ لمادتها ده. مادیات وجود د دو لمادتها ده لا لها، نه لنفسها ده. نو فلا تشعر لذواتها، نو هغه علم نه لري په خپل ذواتو باندې، هغه ته نسبت د علم نشي کېدلی. واما الماده، امغه خبره نه مخکې مونږ ویلې ده غلطه پرونو ویلې ده چې لکه ماده چې ده کنه هغه خو مجرد دی د مادې نه، ولې هغه بلې مادې ته محتاج ده؟ د حیولا دپاره بله حیولا شته، نو خو باید نسبت د علم چاته صحیح شي کنه؟ حیولا ته. نو دی وایي نه، واما الماده چې ده وان کان وجودها لنفسها بالفعل، اگر که وجود د دې مادې لنفسها ده او بالفعل ده، ولكن فعلیتها فعلیت القوة والاستعداد. ما ته وګوره، خو لیکن فعلیت د حیولا چې ده دا فعلیت د قوت او د استعداد ده. ما ته وګوره دې دا مطلب دی. حکما دا خبره کوي چې جسم مرکب دی د حیولا او د صوره جسمی نه کنه، خو صورت جسمی او حیولا هر واحد چې یو بل ته محتاج دی کنه ده. نو اوس د حیولا وجود چې دا بالفعل ده، خو د حیولا د فعلیت چې دا فعلیت د قوت ته، یعنی په د کې بالفعل قوت او استعداد د وجود شته. نور بالفعل وجود بغیر د صورت جسمی نه په حیولا کې نشته. او کنه حیولا تعریف منګه څنګه کو؟ جوهر بسيط لا يتم وجوده بدون ما حل فيه. څنګه معنا کو؟ جوهر بسيط لا يتم وجوده بدون ما حل فيه، دا یو جوهر بسيطه ده چې وجود یې تمام نه دی بدون د هغه صورت جسمی نه کوم چې په د کې حلول کړی ده. نو د حیولا فعلیت د قوت او د استعداد ده، په د کې هغه دا بالفعل استعداد لري د چا؟ د وجود چې کله صورت جسمی ور سره راشي. پوه شو ورباندې؟ لیکن فعلیت د قوت او د استعداد ده. نو کأنها ګواکې دغه ماده استعداد جوهری دی، خو مبهم بذاتها ده. مبهم بذاتها څه معنی؟ لاندې ناقید لیکلی یعنی لیست هي فی نفسها شیئا معینا، په مرتبه د خپل ذات کې دا شی معین نه ده، بلکې تعین به پکې کله راځي چې کله صورت جسمی او صورت نوعی ور سره راشي. ټیک ده؟ او وفعلیت قوامها ووجودها، قوام وجود یو معنا ده، فعلیت د وجود د ماده یترتب دا مرتب کیږي علی انضمام الصور. اینه او کنه چې کله صور ور سره شي نو بیا دا بالفعل موجودیږي، چې کله صور ور سره راشي صورت جسمی صورت نوعی نو دا بیا بالفعل موجودیږي. و فعلیت د وجود د ماده دا مرتب ده علی انضمام الصور، په ضم کېدل د صور باندې چې صورت نوعی صورت جسمی نه الیها چاته د ماده ته. نو فهیه دا ماده فی حد ذاتها، په مرتبه د خپل ذات کې دا جوهر ظلمانی ده،
دا جوهر ده چیه ده ظلمانی ده لا تشعروا لذاتها ظلمانی څه معنی لا تشعروا لذاتها په خپل ذات باندې علم نه لري نو فلا تكون مشعرة لغيرها نو دا ماده عالم نشو په غیر باندې هم نو فانتفى العلم عن الماده والماديات نو علم د ماده او د مادیات نه چی شو منتفی شو پویږي ان شاء الله وقس او قياس ک علیه پامدی مادی باندې حال د اعراض کم اعراض القائمه بالموضوعات ځکه وجود د دوم څه شی ده وجود لنفسها ده د اعراض کنه وجود لموضوعاتها ده او کنه نو ځکه نسبت د علم اعراض ته هم نشي کېدلې فانما العلم من شان القدسيات فقط وعلم شان د هغه پاکو شیانو ده یعنی هغه امور چې هغه پاک دي د مادینه چې هغه پاک دي د چانه د مادینه په دې باندې پویږي ان شاء الله چې هغه مجردات دي چې هغه شي دي مجردات دي لاندې راکې لیکلي کنه ای امور مقدسه د مادي او د موضوع نه ماده او موضوع کې څه فرق دی ماده او موضوع کې څه فرق دی هدایت الحکمت میبیزی ما ته وګوره ماده شرقید وغیرہ ټولو کې تیر شوی دي ماده چې دا هغه محل مفتقره ته وي ماده چاته وي محل محتاجته او موضوع محل غیر محتاجته وي اوس حیولا چې دا محل او ماده د صورت جسمی ده کنه ده خو حیولا صورت جسمی ته محتاج ده کنه ده محتاج ده کنه او دغه جدار چې ده کنه چې موضوع او محل د چا ده د عرض دا محل مستغنی ده دا دغه رنگ ته محتاج ده ماده څه ته وایي شاباس زده کوي ماده څه ته وایي محل مفتقره ته وایي او موضوع چاته وایي شاباس زده شو ان شاء الله اوس محل د عرض دا موضوع ده ځکه محل د عرض ته محتاج ده نه او محل د صوره جسمی ماده حیولا ده هغه ماده ده هغه موضوع نه ده ولی ځکه هغه محتاج دی چاته صوره جسمی ته پوه شو باندې زده بشي ان شاء الله زما د پزاد د خدای قسمی چې ما ته دا په وړه دوره کې د استاد ذخلین همدا قصې پوښتنه کړې او مشکات او که هدايه او که جلالینو امقه پوښتنه چې کړې ده او امقه مې چې یاد دی بیا خو اگر کده شراقید او د درسونو باندې خو ډیر مخ ته تیریږي شراقید کې مبيدي کې وغیرہ کې خو ما ته دا امقه نه یاد ده اوس هم راته یاد ده چې همدا سي پوښتنه کړې و چې ماده او موضوع کې څه فرق ده حیولا ماده ده که موضوع په دې باندې پوي په پوښتنه باندې شیخ یادېږي په پوښتنه باندې شیخ یادېږي فتفکر و سر په خلاص کنو لعله يحتاج و شاید چې دا مذکور تحقیق محتاج وي الى تجرید القریحه مجرد کولو د طبیعت تا د چانه د فیسبوک او د واتس اپ نه قریحه ته وي طبیعت ته وي و دا تحقیق شاید چې دا محتاج وي څه ته مجرد کولو د طبیعت ته طبیعت به د خالی کوي د واتس اپ او د فیسبوک او میسنجر نه نو بیا په دې باندې وي پوي په دې باندې پوه شوي قریحه څه ته وایي نو څه پوه شوي او د امتحان د خاطرونه به طبیعت خالی کوي چې امتحان څنګه شو حل مې کو که حل نه شو حل شو که حل نه شو پرېږدئ ورسېدل خیره فاذا ميزان تصحيح اوس راشي وميزان تصحيح المعقوليه ما تقولي مخکې شارح قاضي چې دوه خبرې وکولې یو فحقیقة العلم هو وجود الشيء بالفعل لشيء موجود بالفعل دویمه خبره فاذا ميزان تصحيح العقليه كون الشيء قائما بالذات دا وميزان تصحيح المعقوليه دا په دې دواړو باندې تفرید نو دا واو په معنا د فا سره ده دا واو په معنا د چا سره ده د فا سره ده پوه شو باندې اوس وګورئ متوجي شه الکه دا څنګه په دې ما قبل دوه خبرو باندې تفریده ولی ځکه دی څه وایي ومیزان تصحیح المعقولیت د معقولیت نه مراد معلومیت ته او د میزان نه ما یوزن به ما یعلم به څه معنی هغه شی چې په هغې سره معلومیږي صحت او امکان د معلومیت یعنی کوم شی به معلوم ګرځي کوم شی به هغه دا ده ان یکون الشیء موجودا بالفعل چې دا شی به څه وي موجود بالفعل به وي او موجود به بالفعل چاله رب موجودی لذات مجرده چاته نو ګوره نو په معلومیت کې دوه خبرې ضروری دي یو وجود بالفعل او بل وجود د معلوم چاته ذات مجرده ته یعنی عالم به ذات مجرده وي عالم به شي وي او دغه دوه خبرې چې دي دا په دې ما قبل باندې تفرید دي ځکه
په میزان د معقولیت کې دوه خبرې شوې، یو وجود بالفعل دا د دې نه معلومیږي، فحقیقت العلم هو وجود الشیء. دلته شی اول نه مراد څه شی دی؟ معلوم دی که نه؟ ټیک دی که نه؟ د دې نه معلومه شوه که نه چې په معلومیت کې څه ضروري دی؟ معلوم به کوم شی وي چې موجود وي، معلوم به کوم شی وي؟ ولی وجود الشیء ویلې که نه، د شی نه څه مراد دی؟ د شی اول نه معلوم شابه سي. او دویمه خبره دا ده چې دا وجود د دې معلوم به چا لره وي؟ ذات مجرده لره، دا د دې نه معلومیږي. فاذا میزان التصحیح العقلیه، ځکه دلته د ذات مجرده نه عالم مراد ده، او په میزان د تصحیح د عقلیت کې دوی ویلې که نه چې عالم به مجرد وي، چې عالم به څه وي؟ مجرد به وي د مادې نه. پوه شو ورباندې؟ نو ځکه دا په چا باندې تفریح شوه؟ په دې دوو باندې. ښه په معلومیت کې وجود بالفعل ضروري دی. ولې؟ ځکه که معلوم موجود نه وي، موجود بالفعل نه وي، نو خو موجود بالقوه به وي، نو موجود بالقوه خو معدومي که نه، نو بیا خو معلوم معدوم شو، نو بیا تعلق د علم راغی تر چا پورې؟ معدومه پورې. او بل دی وایي که نه چې په معقولیت کې بله دا خبره ضروري ده چې دغه معلوم به موجودي ذات مجرده ته، یعنی عالم به څه شی وي؟ او که نه نو که ذات مجرده ته وجود را نشي، مادي ته راشي، نو خو بیا به نسبت د عالمیت موږ هم دې مادي ته کوو، او مخکې موږ ثابته کړې چې ماده او مادي د عالم نسی کېدلی. پې پوه سو انشاءالله؟ ښه په دې باندې سر خلاصو. تراشه دې لاندې زیتۍ منهیه د وړه فالشیء المقدس باندې دا شرح پرېږده. هلته لیکلي که نه قوله لا بعمل عاملین، پیدا مو کړه؟ ښه قوله لا بعمل عاملین، نو شارح قاضي وایي احترز به عن المعلوم. غرض د شارح قاضي دفع دی اعتراض دی، حاصل له اعتراض دا ده ته هلته وویلې چې میزان د صحت د عالمیت هغه دا ده چې شی به قایم بذات لا بالمحل به وي، او دی به مجردي فی ذاته د مادې نه، لا بعمل عاملین ویلی که نه. نو دا لا بعمل عاملین کې مونږ وویلی چې دا تفسیر د چا دی؟ د فی ذاته دی. دا لا بعمل عاملین دا تفسیر د چا دی؟ د فی ذاته ده. نو اوس معترض وایي که نه چې مقصود د شارح قاضي به په لا بعمل عاملین سره احتراز وي د هغه صورت علمي نه په مرتبه د قیام بذهن کې، په مرتبه د چا کې؟ چې کله ما ستا تصور وکړو او هغه صورت اما په ذهن کې حاصل شو او انکشاف د معلوم ورباندې مرتب شو، ته ورباندې منکشف شوې په دغه صورت سره، نو دغه د ترتب د انکشاف د معلوم په صورت باندې دا مرتبه د قیام بذهن ده. دا ترتب د معلوم شابسي، دا ترتب د انکشاف د معلوم په چا باندې؟ په همدې صورت باندې دا مرتبه د چا ده؟ د قیام بذهن ده. پوهیږي؟ نو معترض وایي چې لا بعمل عاملین سره به غرض د شارح هغه احتراز وي دغه صورت نه په مرتبه د من حیث القیام کې که نه. نو اوس معترض وایي چې کله په لا بعمل عاملین سره احتراز د صورت نه په مرتبه د من حیث القیام کې، نو بیا د لا بعمل عاملین ذکر کول د لغو دی. ولې؟ ځکه بیا دغه صورت نه په مرتبه د من حیث القیام کې احتراز راغلی دی په هغه قائما بذات ټکي سره، ځکه دا صورت قایم بذات نه دی او قایم بالغیر دی کنه چې هغه ذهن ده، چې هغه شی ده. اعتراض باندې پوه شوئ؟ نو دی جواب کوي چې نه، په لا بعمل عاملین سره احتراز د صورت نه په مرتبه د من حیث القیام کې نه ده، بلکې په دې لا بعمل عاملین سره احتراز د معلوم نه ده، یعنی د صورت مطلقه نه ده، قطع نظر د دې نه چې په مرتبه د چا کې ده. نو ښکاره خبر ده چې کله صورت مطلقه شو یعنی معلوم شو، نو هغې سره خو بیا احتراز قایما بذات نه ورنه نه کېږي که نه، ځکه معلوم هم کله کله قایم بذات که نه وي. پوهېږي؟ احتراز شارح قاضي احتراز کو به په دې لا بعمل عاملین سره د معلوم نه، هغه معلوم چې موجود دی په ذهن کې بنفسه بوجود ذلی، په وجود ذهني سره، په وجود ذهني سره، او هو مجرد دی د مادې، او دغه معلوم موجود په ذهن دا مجرد دی د مادې او عوارضها، او د عوارض د مادې، غواشي د مادې، هغه څه چې حلول یې کړی وي په چا کې؟ په مادې کې، لکه صورت نوعي او صورت جسمي. خو ولکه ولې په دې سره احتراز وکړه؟ ولانه دغه معلوم موجود په ذهن لیس بلا عمل عامل، د دا تجرب چې دی کنه دا لا بعمل عاملین نه ده، بلکې د تجرب بعمل عاملین ده. ذهن دی مجرد کړی د چا نه؟ د مادې نه. په دې باندې پوه شوئ؟ بس دی. فالشیء المقدس عن المادة.